بلکې کله چې به دا سرکاري سټیجونو باندې راشي دا شیعګان چې کله به دا سرکاري نیوزونو باندې راشي دیو د تقیې نه بیا هلته کار او موږ هم د صحابو سره محبت ساتو د صحابو عظمت ته موږ قایل یو زمونږ خلک هم دې کې نه پوهېږي هغه صحابه صرف څلور کسان ګڼي د دې نه علاوه نور د سره صحابه نه ګڼي هغه ابوبکر ته صحابي نه وایي هغه عثمان ته صحابي نه وایي هغه عمر ته صحابي نه وایي هغه معاویه صحابي نه ګڼي هغه نور صحابه کرام صحابه نه ګڼي هغه دا مرتد شوي کافر سره مسلمانان دی په نیوز باندې راشي په سرکاري سټیج باندې دی راشي چې هغه انکران ته ویل ته ورنه د اوس ورته ورته ویل د صحابو نه ستا مراد څه دی څومره صحابه او دویم نمبر د شیعه په مذهب باندې پوهېدل دا ډېر مشکل کار دی ځکه شیعه چې دی د ده په مذهب کې تقیه ده لا ایمان لمن لا تقیة له هغه وایي تقیه مونږ څه ته وایي منافقت په زړه کې د یو څه په خوله بل څه وایي هغه وایي چې په داسې یو مجلس کې راګیر شي بیا د خپل عقیدې خلاف ته یوه خبره کوي په تا لازمي دي په دې وخت کې خپله خبره پټه کړه د سنیانو منځ ته راغلی د دیو د خبرې موافق خبره وکړه موږ ورته منافقت وایي دی ورته تقیه وایي دی وایي لا ایمان لمن لا تقیه له مانا بغیر د تقیې نه خو ایمان نشته دی دا که په دا نیوز باندې راځي دا دلته د تقیې د وجې نه دا خبره کوي موږ د صحابو عظمت قایل ورنه په خپل مجلسونو کې دا په صحابو پسې کنځل کوي په خپل مجلسونو کې د ابوبکر باندې لعن طعن کوي په خپلو مجلسونو باندې په صحابه کرامو باندې لعن طعن کوي په خپلو کتابونو کې په صحابه کرامو باندې لعن طعن کوي او نارې هغې ته څه ورکړي د اهل بیت محبت